ځینې خلک ستاسو د خوندیتوب تمثیل کوي په داسې حال کې چې حقیقت دا دی ته باندې غواړي. قوي اوسه، په الله توکل وکړه، د هیڅ خنډ مه ډارېږه. بریا ستا ده، ان شاء الله. یو ښه انسان اوسه، خو نورو ته د خپل ښه والي په ثابتولو وخت مه بربادوه. د سبا په نوم څه نشته، موږ همدا نن ورځ لرو. هوښیار اوسه، ډېر خلک ستا د ښه وخت سره ملګرتیا کوي، نه تا سره. بدنظري د انسان د هلاکت سبب ګرځي. که ته په رښتیا له چا سره مرسته کول غواړې، نو د میانو ورکولو پر ځای د میانو د نیولو چل ور زده کړئ. هغه خلک چې نور زوروي، هیڅکله به د سکون احساس ونه کړي. خلک د کتابونو په څیر دی، د هر چا یو بیل داستان دی. باطل حرام ته ډیر کتل له زړه څخه د حق معرفت باسي. په سفر کې له خطره مه ویریږه، چې د ګرانې مور دعا درپسې وي. خپل ځان له نورو سره پرتله کول د خفګان او ډیپریشن اصلي ریښه ده. هیڅکله خپل عزت د بل په بېعزته کولو کې مه لټوه. د ټولو مخکې یې دفاع وکړه او په یوازیتوب کې ورته غلطي وښایه. همدا د ملګرتیا قانون دی. احمقان هغه وخت ډېریږي کله چې هوښیاران چوپ او خاموشه وي. هیڅ یو انسان پیدایشي بریالی نه دی، بلکې هڅه او کوشش ترې بریالی انسان جوړوي. تو ولې خفه یې؟ د اسمانونو هستن هغه څه کوي چې ستا به خیر وي. ای مؤمنانو، په صبر او مانځه سره مرسته وغواړئ. الله د صبر لرونکو ملګری دی. د ژوند هره شیبه ځانګړې ده، خصوصا د هغو لپاره چې ژوند کوي او نور هم ژوند ته پرېږدي. د قلم وجل په حقیقت کې خپل ځان د جهالت کندې ته غورځول دي. نړۍ په قوي خلکو باور کوي، نو ته باید هم خپل ځان قوي کړې، تر څو ټوله نړۍ قوي باور در باندې وکړي. داسې ورځ به هم راشي چې د لاس ساعت به مو چلیږي، خو ژوند به مو د لاسه ورکړی وي. له کتاب لوستلو وړاندې پر کتاب د پوهېدو هنر زده کړئ. مرګ یو تریخ حقیقت دی او ژوند یو خوږه دوکه ده. که دې عاجزي اختیار کړه، تر باچاهۍ به ورسیږي. هغه څه مه ترسره کوئ چې اسان وي، هغه څه ترسره کړئ چې صحیح وي. د مرګ نیټه معلومه ده، د هغه د مخه مو هېڅوک نشي وژلی. نو د خپلو حقوقو لپاره وجنګېږئ. د دنیا ژوند په هغه اذان شروع کیږي چې مونځ ورته نه کیږي، او په هغه مونځ ختمیږي چې اذان ورته نه کیږي.